د دې کمیسیون ایجاد د ډېر یو لوی ابتکار دی او ډېر یو لوی پرمختګ دی. دا ښکارندویي کوي چې اسلامي امارت تر کومې کچې د نشه یي توکو مخدره موادو په مخنیوي کې ژمنتیا لري. تقریبا د کابینې اکثره غړي په دې کمیسیون کې سره راټول شوي او پر دې باندې کار کوي چې څنګه کولی شو چې افغانان د دغې پدیدې د دغه مشکل او د دغه تکلیف څخه خلاص کړو. نو دا ډېر یو ښه ابتکار دی او امید لرو چې د دې کمیسیون په هلو ځلو او کوششونو به تر اوسه چې کوم کار د مخدره موادو په مخنیوي کې د نشه یي توکو په مخنیوي کې شوی دی دا بلا ګړندی او نور هم پیاوړی شي. موږ د نړیوالو څخه غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې د اسلامي امارت سره هر اړخیزې مرستې وکړي او دا ستونزه چې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده بلکې همیشه د دوی شکایت دا سوی دی او دا شکایت یې کړی دی چې د افغانستان څخه نشه یي توکي صادریږي و نورو هیوادونو ته او تر موږ پورې را رسیږي. نن چې اسلامي امارت په دې برخه کې ډېر لوی پرمختګ کړی دی او په ډېر کلک عزم سره دې کار ته وژه ورکړې ده خو نړیوال په دې برخه کې تر ډېره حده خاموش دي او خپل مسؤلیت نه ادا کوي. زموږ غږ ورباندې دا دی چې باید دوی خپل مسؤلیت ادا کړي د افغانانو سره مرسته وکړي خصوصا کروندګرو سره مرسته وکړي د بدیل معیشت په باره کې تر څو اسلامي امارت په دې برخه کې چې کومې هڅې کړي دي دا ښه نتایج او پایلې ولري. ملي دفاع وزارت د تل په څیر د آینده هم دا ژمنه کوي او دا هڅه کوي تر څو د کورنیو چارو محترم وزارت سره په څنګ کې د هغوی د ضرورت په وخت کې ورسره مرسته وکړي او د کوکنارو د ماتولو یا د نشه یي توکو د منځه وړلو په هره برخه کې چې وي موږ او ملي دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت سره په دې برخه کې مرسته کوو او اوږه په اوږه ورسره درېږو او انشاءالله چې کوشش به کوو تر څو افغان ورونه ټول ولس د دې لوی مشکل او لوی ستونزې څخه خلاص شي او الله جل جلاله د افغانستان ولس ته ښه راتلونکی ور په برخه کې